کور یې ودان چې داسې ګلانو ته یې کار کړی دی یو تر بل ماشاءالله ښایسته دي دغه کور دی نو لږ لږ کار یې لا پاته دی د رنګو د برق دغه کورونه دي دا ماشاءالله درې دانې یو رقم کورونه دي څنګه ښایسته کور دی یا دغه بل ته پسې وګورئ دې درته رانږدې کړم وینئ دغه دوه کورونه وینئ د دې ولاګ زه درته جوړوم ښایسته کاشي یې ورکړې ده ماشاءالله دا دروازې ته تقریبا په دا ګرمي کې شاوخوا 15,000 قدمه مو ووهل دا خبره ده وی خاص په ګلانو کې یم ښه کور چې ما درته ورمال دا خرڅ احمدي پلازا ده د باغ په ساحه کې کښېنمه جام جام به څه واخله به نو کار به مو ټوله سره یک طرفه سي ده شیان خو مې راواخیستل یخی شلومبې وو السلام علیکم ګران دوستانو هیله یم چې ټول په جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار دی عینو مینه بجې تقریبا 10 بجې د سهار نو ګرمي هم لږ څه زیاته شوې ده په کندهار ښار کې تقریبا نن ګرمي ده 41 نو زه د خیره سره مخته یو ځای یو سلماني کې زه وریښتان هم جوړوم او تاسو ته د خیر سره په کندهار ښار عینو مینه کې د باغ په ساحه کې نوي نوي کورونه انشاءالله او نوي آبادیانې او پرمختګونه هم در باندې وینم نو تاسو راځئ بلاک تعقیب کړئ دا سایې ته به روان سو ځکه چې ګرمي ده د داولو څه به استفاده وکړو مخکې خو به نو موږ پر هغه لاس کړلو مازدیګر اوس نو هغې خواته ګرمي ده دغه لاس ته راواوښتم دا د ولو سایو ته نو داسې ځو تاسو راځئ بلاک تعقیب کړئ انشاءالله ښایسته ښایسته ساحې ښایسته ښایسته کورونه ښایسته ښایسته موقعیتونه او کوڅې در باندې وینم نو ستاسو دپاره به یو نظر هم سي چې چیرې باید کور سړی په عینو مینه کې ولري نو د باغ ساحه ده د باغ کې چې د هغې خوا راځې دا ولې په وارې څخه یو راسته طرف یو چپه طرف دا چپه طرف دی او دې خواته ښایسته کورونه یو دوه دانې جوړ سوي دي او هغه ډبره چې ده اوس چې ډېره رواج د هغه یې ورکړې ده نو دا چې دا په باغ کې زما په خپل شخصي نظر کېدای شي د نورو دوستانو به بل نظر وي خو زما په خپل شخصي نظر په باغ کې دا ډېره ښه ساحه ده ډېره ارامه پاکه خو نو ټوله عینو مینه ده په صفایي کې خبره نشته خو دا خوښېږي دا ساحه زما وجه دا د خلکو د بیروبار او د راشه کش و د دې څخه هم چپه ده بس هغه کوم چا چې کورونه یې هغه دلته راځي وینې د هغه کورونه دي ښایسته کورونه یې جوړ کړي دي دا ډبره یې ورکړې ده دا ډبره خو نو کېدای شي تاسو به په پوه سئ یا به په پوه سوي یاست یا به په خبر یاست دا هم په د تودوخې او هم د یخوالي په دغه کې په مقابل کې ډېره مقاومه ده مقصد چې نه تودوخه کشي او نه یخوالی کشي او چې باران پر وسي مقصد بیا صفا یې د رنګ او دا شي څخه خلاص دا ماشاءالله درې دانې یو رقم کورونه دي نو زما د خوښې کوڅه چې بیا ده په عینو مینه کې او بیا په باغ کې هغه دغه کوڅه ده دلته څنګه ښه ګلان ورته کرلي دي ماشاءالله دې کوڅې ته تاسو وګورئ او دې خواته دا ګلان ته وګورئ ښایسته چاردیوالي او ښایسته ګلان او دغه دې دا ښه کوڅه ده نو وینې ښه سرسبزه او فکر نه کوم چې په دې ځای کې د بالا نمرې پاتې دا کوم پاته ده خرڅوي بې فکر کوم نه دې خواته ښایسته ښایسته کورونه شته نو ما هم زما د وریښتانو څخه په استفادې مې ګورم هم ښایسته ځایونه در باندې ولیدل دا کور ته ګوره څونه ښه ګلانو شانې ورته کرلي دي دا کور سره هم د دا دیواله سره ډېر ښایسته ګلان کرلي دي
د دغه کور سره یې هم کرلي دي دې درته رانږدې کړم وینې نو زه خپله ولا شوقي یمه د کور سره د ګلانو د شانه مګر په وس مې بیا نه دي پوره ښه چې په خپله یې وساتم د بل لا ښه خوند راکوي هغسې به ولاړ شو د خیره سره وبه ګورو هم ډېر ښایسته کور دی او ما چې یادونه درته وکړه دغه 2 کورونه ویني د دې ولاګ زه درته جوړوم انشاءالله او دغه کور چې و دغه کور دا ما غوښتله چې ویډیو درته جوړه کړم خو هغه داسې څه چې خرڅ کړی دی تقریبا رنګ یې لا 900 وینې دغه کور بېرته خرڅ کړی و نو زه چې ورته رالم دا ماشاءالله ډېر ښایسته کور و داسې ورته وګورئ ډیزاین ته نو زوی وارې به د خیره سره دغه وکړو ګرمي هم ده د وریښتانو کار به وکړو دغه کور هم خرڅ شوی دی او دغه کور هم خرڅ شوی دی نو سوداوي بیخي ډېرې دي ماشاءالله ګلان ګلانو ته نن روان یم نن د چا خبره ده وی خاص په ګلانو کې یم ښه دې خواته ښه غټ مسجد هم دی دلته د احمدي پلازا ده په دې کې وریښتان جوړوم دا ماشاءالله څنګه ښایسته کور دی یا هغه بل ته پسې وګورئ څنګه کور دی دې ته ښایسته ښایسته دې دروازې او شیان یې ورکړي دي دا د مخ ګیټ دا شان ښه د هغه هم دغسې کور دی یو تر بل ماشاءالله ښایسته دي هم یو تر بل نقشې ښایسته دي هم کورونه دا چې بیا د احمدي پلازا ده د باغ په ساحه کې کومه لیدلې په دې پلازا کې دا کور هم زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم کار پر شروع ادې اوس یې تکمیل کړی دی به کښېنمه ته دا زما څه واخله یو دا نه دې د خیر سره وریښتان جوړ شوله بیا مې یو هفته او 2 هفتې د تکلیفو څخه ځان خلاص کړ بیخي سړی داسې غیر نارمل معلومیږي چې وریښتان شانې سره منظم نه نو راځئ لږ لږ به لا وګرځېږو بیا به انشاءالله د پرماني سره وکړو دا کوڅه راغلی وم د هغې خوا څخه نو د دې خوا څه به بیا یو شاټ درته ونیسمه څونه ښایسته کاشي یې ورکړې ده ماشاءالله دا دروازې ته دغه کور دی نو لږ لږ کار یې لا پاته دی د رنګو د برق نو چې هغه کار پکښې وشي د خیره سره بیا زه ویډیو درته جوړوم د دې کور مکمل ولاګ درته جوړوم 2 کورونه دي یو دغه دی یو هغه دی د دواړو دا درته جوړوم دا کور چې ما درته ورمال دا خرڅ او نو بیا به انشاءالله وروسته په هغه ولاګ کې وګورئ چې دننه څنګه کور دی څه اتاقه دي کې پکښې ټوله معلومات یې بیا زه درکوم د خیر سره دغه کور دی وینې یو دانه دغه دی یو دانه دغه دی دواړه کورونه دي بیا انشاءالله ښه په تفصیل سره در باندې وینم ټول خونې تشنابونه کوټه هر څه انشاءالله در باندې وینم د خیره سره شاوخوا ښه ښایسته واه ماشاءالله څنګه ښه بوی ځي دا
کور یې ودان چې داسې ګلانو ته یې کار کړی دی. ډېر ډېر یې کور ودان. ځای کې بیا دا د عینو مینو ګلانو دې شان ته اوبه وړي وینې، دا دې اوبه ور روانې دي ور لوېږي. څنګه یې ماشومه؟ نو اوس موږ هم دا دې بیا سایه تقریبا پیدا کړې ده. هغه زرنج کې څنګه ښه ګلانو شان اچولي دي وینې. نو اوس به د خیره سره یوارې ولاړ شو د مارکېټ طرف ته، به د غرمې دپاره به یو شی راواخلو د کور دپاره، ځکه نو خو بیا له هغه راوتلي یو، نو چې بیا دوباره راوځو نو خوند نه کوي. هغه شیان بیا به چې واخلو هغه به نو کار به مو ټوله سره یک طرفه شي د خیره سره. نو شلومبې به هم راواخلو، یخۍ به هم راواخلو ځکه هوا ګرمه ده. بې شلومبو کوله ډېره په تکلیف تېرېږي. شیان خو مې راواخیستل، یخۍ، شلومبې وو، نور دا بل سره دي هغه شیان زما د ورور سره. نو دلته ورته ولاړ یم چې راشي. څونه وځنډېدی، په ګرمي یې مړه کړو. موږ د نن ورځې یو بلاک خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی او خوند مو پرې اخیستی. تقریبا په دا ګرمي کې شاوخوا 15,000 قدمه مو ووهل. نو ډېره زیاته ګرمي مې وسوله. نو مننه له مینې، کمنټو او نیکو پیرزویونو څخه مو چې په موږ پر بلاګو ښه ښه کمنټونه کوئ، نیک نیک نظرونه راکوئ. نو تر یو بل بلاګه ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان. بای بای.